دوی ورې غټ نقصانات دام دي چې کوم سړی په دې نشو باندې اخته دی د زنکدن په ټیم کې اکثر د ژبه په کلمه نه جاري کېږي. ورې غټ نقصان یې هغه دا دی دا ټیم کې د انسان د ایمان سلب کېږي، ایمان ته اخیستلی کېږي. زما وروڼو آخري خبر عرض کوم دې ټول خلکو ته دې نوجوانانو ته زما درخواست دی په خپله نشات درکنار نور خلک هم د نشو نه بچ کوي، نور خلک هم د نشو نه بچ کوي. نو دا یو واقعه د ذکر کومه که د نشو نه ځان بچ کوو په خپله هم او نور خلک هم تې هم بچ کول جنازې به ستاسو بیا بادشاهان کوي انشاء الله تعالی. سلیمان القانوني د دا واقع ما ډېر ځای کې بیان کړې ده. سلیمان القانوني د دې دور عثماني کې یو بادشاه تیر شوی دی، ډېر عجیب غوندې بادشاه و. سلیمان القانوني د دا عجیب غوندې طرز و، دی به اکثر د شپې راووته په دې کوڅو کې به ګرځېده. یوه شپه باندې اچانک خپل ګارډ ته یې ویل، خپل فوجیانو ته یې ویل هله زر تر زر اسلحې راوالی، اسونه راوباسئ، زه د شپې وځو لږ معلومات کوو. چې راووتل د شپې ګارډ ورسره دی، چې رال په یو ځای کې یو لاش پروت دی، لاش پروت دی، یو جوسه پرته ده مړه، یو سړی مړلی. خلک یې زر د محلې والا راویستل، دا څوک دی؟ ویل دا پلانی دی. ویل دا ولې دلته پروت دی؟ ویل صاحب دا خو زیناکار و، دا شرابي و. هغه غوسه شو، هغه ورته ویل زه ټیک شو زیناکار هم دی شرابي هم دی، یو مسلمان خو دی که نه څه کافر شی خو نه دی؟ تپوس یې وکړل کور یې شرط دی لا پلاني ځای کې کور دی. ویل کسان ته دا راوچت کوي، سړی راوچت چې سړی راوچت کو کور ته یې ویوړ، دروازې چې وټکوله زنانه راووتله. زنانه چې راووتله هغې چې کله دا ولید د دې سړي ښځه وه، یودم په چغو شوه، ډېر زیات یې وژړل. سلیمان القانوني نه پېژانده چې دا څوک دی. سلیمان القانوني ورته وایي خور ولې ژاړې؟ هلته خلکو ویل چې شرابي دی، دا زاني دی، زیناکار دی، ته پې دومره چغې وې؟ او ورته ویل صاحب ورور ویل دا نه زیناکار دی نه شرابي دی، زه حقیقت د دې تا ته بیانوم. اصل حقیقت دا دی دا زما خاوند چې و د ده بچي نه کېدل، دی د بچو ډېر زیات ارماني وو چې مال الله بچي راکړي او صدقه جاریه به زما دپاره وګرځېږي، لیکن الله اوسه پورې بچي نه ورکړي. د ده کار دا و چې دی به سهار کله لاړه نو کوم ځای کې چې شراب خانې دي هلته چې څومره پیسې د سره ورسره وي هغه شراب به یې غونډ واخیستل، کور ته به یې راوړل او بیا به یې بهر واړول په وله کې او ویل به چې یا الله شکر دی چې نن مې ستا دومره بندګان د شرابو نه بچ کړو. او لاړ به هلته چې کومې کنجرخانې وي د هغې نه به یې زنانه راویستلې ورته ویل تاسو خو زنا کوئ د پیسو دپاره، دا پیسې والئ او خپلو خپلو کورونو ته لاړئ شئ. نو چې هغه به یې کور ته کله رخصت کړي وایي ته به ویل چې یا الله شکر دی چې ستا په دې بندګانو کې دومره ځوانان مې نن د زنا نه بچ کړه. ویل ما ورته ویله چې سړیا دا ته څه کې دا خلک ستا ظاهر ته ګوري چې ته کنجرخانې ته هلته ځې، زنانو له پیسې ورکې، شرابونه اخلي هغه راوړې هلته اړې، دا خلک به په تا باندې د زاني او د شرابي حکم لګوي او بیا به د ستا نه څوک جنازه نه کوي. ویل ما ته ویل چې ښځې زما نیت الله ته معلوم دی، په کوم نیت باندې زه دا کارونه کومه انشاء الله تعالی که زه مړوم زما جنازه به سلیمان القانوني سره د وزراو نه کوي. دا خبره چې کله وکړه سلیمان القانوني وژړل، ورته ویل خورې سلیمان القانوني زه یم او انشاء الله د جنازه به نن سلیمان القانوني کوي سره د ټول وزراو د مملکت ته اړ یې وګسارله. ټول د مملکت وزیران څومره نوکران چې دي او څومره خلک دي ټول راوځئ، نن جنازه ده د دې مسلمان. هلته پې ودرېدو او جنازه ونه ټولو مسلمانانو وکړه. وایي داسې جنازه په تاریخ کې د چا نه ده شوې. خلک د شرابو نه بچ کوي، خلک د زنا نه بچ کوي، بادشاهان به ستاسو جنازې کوي انشاء الله تعالی. الله رب العالمین دې موږ د هر قسم ګندګۍ نه د هر قسم نشو نه موږ وساتي. بله جمعه کې به انشاء الله بله ګناه کبیره بیانوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.